د مهربان او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه په پیل کې د خبرونو سرټکي. د افغانستان 6 عددي پوستي کوډ د پوستي نړیوالې اتحادیې لخوا تصویبېدل. په پکتیکا کې د یتیمانو او بېوزلو لپاره د 10 کورونو جوړېدل. او په لبنان کې د اسرائیلي سرتیرو لپاره وژونکی کمین. سلام، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د تلیا میزان 18 نیټه. د اماراتي شرکتونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د افغانستان پوستي شرکت یو نوی 6 عددي پوستي کوډ جوړ کړی چې د پوستي نړیوالې اتحادیې لخوا تصویب شوی دی. د چارواکو په وینا له دې وروسته به دغه 6 عددي کوډ په ملي او نړیوالو پوستي خدمتونو کې وکارول شي. او په یو بل خبر کې د اماراتي شرکتونو عمومي مدیر مولوي احمد جان بلال په موټرونو کې د جی پی ایس سمارټ قفلونو د نصبولو د تړون د لاسلیک په مراسمو کې وویل چې د یادو قفلونو په نصبولو سره به د سوداګرو د مالونو د غلا مخه ونیول شي. ښاغلي بلال زیاته کړه د دې طریقې په کارولو سره به د موټرو د اصلي موقعیت په اړه معلومات ترلاسه شي. د اماراتي شرکتونو مشر ټینګار وکړ چې دغه سیستم کولی شي له لویې لارې څخه د موټرو انحراف او د هغې د نوي دریځ څرګندونه وکړي او په دې توګه د سوداګرو د مالونو او شیانو د غلا مخه نیول کیږي. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د پکتیکا ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د یتیمانو او بېکوره شوو کورنیو لپاره د 10 کورونو د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه کورونه هر یو 2 خونې، یو پخلنځی او 2 تشنابونه لري او د یوې خیریې مؤسسې په مالي مرسته جوړ شوي دي. او په پای کې د نړۍ څخه د لبنان حزب الله په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د غاصب رژیم پوځیانو پلان درلود چې د لبنان په بلدیه کلي باندې چې له اشغال شوي فلسطین سره په پوله کې دي برید وکړي چې د اسلامي مقاومت د ځواکونو له کمین سره مخ شوي دي. ویل کېږي په دغه کمین کې د اشغالګر رژیم عسکرو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د اسرائیلو پوځ اعلان کړی چې په تیرو 2 ورځو کې 3 پوځیان ټپیان شوي دي. خو فلسطیني او لبناني رسنیو ویلي دي چې په تیرو 2 ورځو کې د اسرائیلي ځواکونو د تلفاتو شمیر تر 10 زیات دی. قدرمنو لیدونکو، ډیره مننه کوم چې تر پایه زموږ سره ملګري واست. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.